السلام علیکم دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو چې یو کس دی بیسیک یوزر دی د کمپیوټر، هغه به څنګه ایم ایس ورډ فایل چې کوم دی اوپن کوي، په هغه کې به زه ټایپینګ کوي او هغه به بیا واپس څنګه سیو کوي. نو په دې ویډیو کې موږ ښایو دا ویډیو د هغه کسانو لپاره څوک چې کمپیوټر بیسیک یوزر دی، هغو ته کمپیوټر نو موږ به راشو د وینډو بټن باندې باید ته کلیک کړو، دلته به ټایپ کړو ایم ایس ورډ. تاسو ته به داسې آیکن راشي، په دې به کلیک کړو، دا به زموږ سره اوپن شي. بلینک ډاکومنټ باندې به کلیک کړو. اوس تاسو کتلی شئ دا زموږ سره د ایم ایس ورډ چې کوم دی دا انټرفیس دی. ټیک شو. په دې کې د مینیوز دي، تاسو کتلی شئ فایل مینیو ده، انزرټ ده، هوم ده، دا ټولې تاسو کتلی شئ دا زموږ سره د ایم ایس ورډ فایل مینیو دي. په دې مینیو نه لاندې بیا تاسو کتلی شئ په دې کې بیا خپل کمانډ دي، د هر یو مینیو کې دننه خپل کمانډ دي، تاسو دا کتلی شئ. نو اوس موږ دلته یو ټیکسټ لیکو. ټیکسټ لیکو دپاره زه یو فارموله دلته لیکم، از ایکول ټو رین سمال بریکټ اوپننګ بریکټ او کلوزنګ بریکټ. انټر چې زه کلیک کړم نو دا تاسو سره یو شارټ فارم کې چې کوم دی ته داسې پریکټس دپاره داسې ټیکسټ ته لیکلی شي. زه اوس غواړم چې دا فایل چې کوم دی دا زه سیو کړم، نو زه به راشم فایل ته، فایل چې کلیک کړم دلته تاسو سیو وینئ، په دې سیو به کلیک کوئ. اوس په دلته لوکیشنز په کوم ځای کې ته سیو کول غواړې، نو په دې دس پي سي باندې به زه کلیک کړم، دلته تاسو لوکیشن سلیکټ کړئ. زه ډیسکټاپ باندې دا سیو کوم. دلته فایل نیم دی، تاسو د خپلې مرضۍ دلته فایل نیم دلته ورکولی شئ، نوم ولا ورکولی شئ. او دا فایل نیم ټایپس دی، دا ایم ایس ورډ دی، دې به زه سیو کړم. دا فایل زموږ سره سیو شو او دا به زه کلوز کړم. اوس زه ګورم چې زما سره په ډیسکټاپ باندې دا فایل سیو شوی دی که نه. دلته دا دی، تاسو کتلی شئ دا فایل دی. دا به زه ډبل کلیک په کړم، اوپن به یې کړم. نو تاسو کتلی شئ چې دا فایل زموږ سره موږ چې کوم دی وختي لیکلی و او بیا موږ دا سیو کړو، نو دا فایل زموږ سره سیو شوی دی. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو چې کوم دی ایم ایس ورډ فایل اوپن کولی شئ او هغه کې څه ټایپینګ وغیره لیکلی شئ او هغه بیا تاسو کلوز کولی شئ. نو دا یو شارټ شانتې ټیپس و. امید دی ویډیو به مو خوښه شوې وي.